بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم متفق عليه. زما عزتمندو مسلمانان ورونو خويندو، الله تعالی د هغه بندگانو د پاره چې د الله نافرمانی کوي په دې دنیا کې، شرکونه کوي، کفر کوي، بدعات کوي، غټ غټ ګناهونه کوي، د هغوی د پاره د سزا ځای هم مقرر کړی چې هغې ته جهنم وایي. مونږ او تاسو پښتانه ورته دوزخ وایو. دا جهنم عزیزانو دا هسې قصې نه دي، دا ډېر خطرناک ځای دی. قرآن د دې وجې نه ډېر آیتونه په قرآن کې بیان شوي چې دا بندگان د جهنم نه ویریږي. الله رب العالمین مونږ ته بار بار وایي یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای انسانانو د الله د عذاب نه ویریږئ. واخشوا یوما لا یجزي والد، داسې یوه ورځ را روانه ده، د هغې ورځ نه ویریږئ چې پلار به زوی ته، زوی به پلار ته هیڅ فایده نشي رسولی. واتقوا النار التي، هغه اور نه ویریږئ چې الله رب العالمین تیار کړی. یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا، اے مومنانو خپل ځانونه، خپل اهل و عیال، خپل کور والا، خپل بچی دا ګوره د اور نه بچ کئ. نبی علیہ السلام هم تقریر کو انقذوا انفسکم من النار، ستاسو د جنت ته چې دا لار د په جهنم باندې ده، د جهنم نه ځان بچ کئ په نیکو اعمالو باندې. شریعت کې چې د دې ډیره ویرا انسان ته ورکولی شي، وجه دا ده چې دا اور ډیر سخت دی عزیزانو د جهنم. بخاری او د مسلم حدیث دی چې نبی علیہ السلام فرمایي نارکم هذه، ستاسو دا اور چې د دنیا کې تاسو بلوي، دا د جهنم د اور هغه اویایمه حصه ده. یعنی د جهنم اور د دې دنیا د اور نه اویا چنده ګرم دی. نو مونږ خو دې اور ته ټینګې نه یو، دې ته نشو ټینګېدلی، نو مونږ به هغه اور ته څنګه ټینګ شو؟ او دومره جرأت په مونږ کې دی چې مونږ هر یوه ګناه مخې له راځي، مونږ د دغه اور پروا نه ساتو او دې ګناه له مونږ غاړه ورکو. نو عزیزانو مخې ته دا اور را روان دی، جهنم را روان دی. دا جهنم بغړمبا کوي، دا جهنم لیدل کوي. رأتهم من مکان بعید، او دا آوازونه به کوي چې هل من مزید، د انسانان را وغورځوه. نو داسې ګرم اور دی. قرآن کې رب العالمین فرمایي واما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه. د چا چې دا د نیکو اعمالو تله دا سپکه شي او د بدو اعمالو تله درنه شوه، نو دغه انسان چې کوم دی دا به جهنم لځي. او هغه جهنم کې څه شی دی؟ نار حامیه، ګرم اور دی الته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو څو اعمال هم داسې بیان کړي دي چې هغه انسان په جهنم ته ځي. لکه مثلا اطلعت فی النار فرأیت اکثر اهلها النساء، د امت ډېرې زنانه به د جهنم لځي. یوې زنانه د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو د الله پیغمبره دا ولې؟ وایي وجه دا ده چې تاسو تکفرن العشیره وتکثرن اللعنه. یو در پکې د خاوند ناشکری ډیره زیاته، که دا خاوند ټول عمر ستا دپاره مسافري کوي، ستا دپاره یې ګټي او ستا دپاره یې راوړي، خو که یوه ورځ تا سره چېرته غریب په تروش تندي باندې میلاو شو، نو بس دا چغې به دې شروع کړي چې ما ته هیڅ خیر نه دی را رسولی. ما رأیتو منک خیرا قطو، ستا د کور کې اړو ما خوشحالي نه ده لیدلې. هغه ټول حسنات، ټولې خوشحالیانې په یو سیکنډ کې هغه ختمې کړي. دې ته ناشکري وایي، او دا سبب د جهنم دی عزیزانو. د نبی علیہ السلام د زنانو ته ویله وتکثرن اللعنه، یو تاسو دا خیرې ډېرې کوئ، لاس دې مات شه، خپه دې ماته شه، الله دې مړ که، الله دې داسې که. دا خو ښځو ته یو معمولي مسله ښکاري، خو د الله په وړاندې دا څومره یو خطرناک عمل دی چې دا زنانه په جهنم ته ډېرې ځي.
دارنګ نورم ډیر اعمال بیان شوي دي لکه مثلا نبی علیہ السلام فرمایي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. درې قسمه خلق دي ورځ د قیامت الله ور سره د رحم خبرې نه کوي، الله ورته د رحم په نظر نه ګوري، الله به د ګناهونو نه پاکي، ولهم عذاب أليم د جهنم ګرم عذاب دردونکي عذاب به ورلوي. دا څوک دی؟ اول المنانو چې چا سره لږ ښه وکړي بیا همیشه پې اثباتنه کوي، لکه عام زمونږ او ستاسو دا پښتانه چې چا سره لږ ښه وکړي ټول عمر یې ورته بیا یادوي. دویم المسبل ازاره نارینه دی او دا پنسې ښکته ساتي د ګیټکو نه، شریعت کې دا ګناه کبیره ده او د دې نه ځان ساتل پکار دی. دومره سخت عذاب ذکر دی لکه د حدیث کې بیان شو. او څلورم المنفق سلعته بحلف کاذب، چې یو سړی خپل سودا په خپل کسټمر په خپل ګاهک باندې په دروغو قسمونو خرڅوي چې زما د قسم وي چې د دې ریټ دا دی او هغه نه وي حقیقت کې. نو زما عزتمند ورونو مخې ته جهنم را روان دی، مخې ته اور را روان دی او دا اور دا ډېر سخت دی. د دغې نه ځان بچ کول پکار دی. ځان په څه شي بچ کېږي؟ په ایمان، په نیکو اعمالو، د ګناهونو نه ځان را بندول. الله رب العالمین موږ او تاسو ټول د جهنم د اورونو نه بچ اساتي. آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.